غوسه که ډیرم بادره شي کنه خو پتونې د ازمري په نصیب کې وطنا سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار مسرت سینما کې موجود یم په دې سینما کې د حاجي نادر خان په ډایرکشن کې یو فلم جوړ شوی دی خیر دی یار نشه کې دی سینمې ته دننه ځو او د دې فلم په حواله له تاسو سره مزید خبرې اترې کوو ډېره مننه د مسرت سینمې یو ذمهواره کس له ما سره ولاړ دی له دې پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی حکیم لالا د دې فلم په حواله څه وایي د دې فلم مثال نشته ډېر ښایسته فلم دی او د حاجي نادر فلم نه راځي چې راشي نه هغه بیا ډېر مزیدار فلم حاجي نادر یو ښه ډایرکټر دی او د کرچل پر لیاز باندې هم ښه فلم جوړی او بیا د پښتنو په مزاج باندې هم ډېر زبردست فلم جوړی د دې فلم مرکزي کہانی پرچیش باندې ده نو ما خو لکه داسې ټول کتلی نه دی مونږ خو یو نیم پاټ له وردن نه شو چې ته وګورو یا که مګان هم خوښه شي هغې له ورشو او یو څو پاټونه مې لیدلي دي هغې کې مین کردار د جهانګیر دی او د ده چې کومې مکالمې دي هغه ډېرې مزیدارې مکالمې دي او کم غانو کې کم کردار یې کړی دی ډزې مزې یو شی بل شی هغه بلکل د دې کلچر سره بلکل سیم لکه داسې کېږي په دې معاشره کې حکیم لالا تا په مسرت سینما کې زمانې د دلته وشوې تا ته به دا پته لګیږي چې د کتونکو جهانګیر ډېر خوښ وي او که شاهد خان نو د ټولو فلسفه یو شانتې ده خو دا ینګ طبقه چې ده دا زیات جهانګیر خوښوي ځکه چې دې ټیک ټاکونو کې هم راځي او مثالونه وغیره دا ډېر زیات دي نو خلک یې په دې لحاظ باندې نوې طبقې خوښوي ګیلاسونه اوس د شرابونه ډک ګیلاسونه اوس د شرابونه جامونه ټول تیار کړئ ځانونه ښه بمبار کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی سراج سراج څنګه فلم دی دا یاره ډېر زبردست او نمبر 1 فلم دی له ما هغه داسې خوښ شوی دی لکه د دې لپاره چې دا قلم لګېدلی دی ولا راغلی زما د مخې ده لکه 3 پاڼې ولګېد دې کې چې جهانګیر خان کوم اداکاري کړې ده کم دغه یې کړې دی که نه زه دقه اداکارۍ له یې راځم جهانګیر ماشاءالله لکه ډېر زبردست فلم یې جوړ کړلی اور خصوصي فلم یې جوړ کړلی وګورم چې د څومره رش راغلی څومره بلډ دی کہانی پرچیش ده کغانۍ هغه په دې پورې ده که نه چې تا د رب نیږي راکړه چې دا خیر دی هر نشه کې دی د نشې په دغه پورې جوړ کړلی اورې لالا دې واقعي په نشه کې دی چې تا فلم ټول وکتی تا څه نصیحت ځینې واخیستو او که نه بس یار عبرت هغه پتې اخلي دا فلمونه غدیله جوړ شوي دي ګوره دا خلکو د ښه شي وګوره دې نه عبرت واخلئ نو چې څوک پوهېږي هغه ته عبرت والي او چې څوک نه پوهېږي چې هغه ته نه اخلي د دې فلم سندرې څنګه وي یاره زبردست سندرې دي واقعي یار ټولې غانې زبردستې غانې دي اورې داسې غانه به نشته چې لکه ستا به په پسند کې نه او خوښه به دې نه وي موږ راځو دغې غانو له راځو دغې اداکارۍ له راځو نور څه له نه راځو ورور او خپل شوغر میلس دی چې بس وګو جدا شو جنکۍ څوک پکې جنکۍ بګې افرین ده بګې اسماره ده بګې په دې فلم کې ویلن څوک و ویلن هغه جهانګیری دی ولې چې هغه داسې ویلني وکړي که نه چې هغه د سړي سترګې ګوډاوېږي اورې تا ته جهانګیر خوند ورکوي که شاید یاره ما لکه شهیدۍ خوند نه کوي هغه بس موږ لکه راځو لکه جهانګیر سره مڅې شوق دی اورې د هغه په ډایلاګونو په وجه راځو نور هغه فلم له موږ شهیدي لپاره راځو اورې جهانګیری هم دومره نه دی خو جهانګیری هم په دې خوښ دی چې هغه پکې دا اداکاریانې مداکاریانې وکړي که نه ویلنتوب دا پاټونه والي چې د هغې د وجه راشو جهانګیر په ویلنتوب کې ښه دی او که په مثبت کرکټر کې ښه دی یاره جهانګیر په ویلنتوب کې ښه دی جهانګیر هیرو پاټونه صحیح نه دي اور د جهانګیر داسې یو ډایلاګ که ستا په ذهن کې وي کوئی انګریز لړو کابل ده هندو هغې کارول ده خور چې مسلمان چې بنیاده شول یو بل ده السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه نماړ نوم مې جی ثناءالله ده ثناءالله فلم دې وکتو بس فلم ګورم اوس ټیکټ مې اخیستی د اردن نه ننوتی وم لږ مې ور وکتلو بېرته راووتلم چکر مې راولګولی یو ملګري پسې دا لږ دې وکتی څنګه فلم لږ چې مې کوم وکتلو ماشاءالله ډېر زبردست خوندور فلم ده
ډېره مزه یې راکړله. تر اوسه پورې به د څومره د پښتو فلمان کتلي؟ یاره استاده د اوسه پورې ماته بې شماره کتلي دي، په حساب کې مې نسته. دا بې شمارو فلمانو کې داسې فلم چې ستا تر ټولو خوښ سوی وي هغه فلم نوم څه شی دی؟ د ما د ټول نه زیات خوښ شوی فلم زخمونه ده. زخمونه د ما ډېر خوښ شوی ده. زخمونه فلم د چا فلم و؟ په هغه کې کومو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړی و؟ زخمونه فلم کې عجب ګل ولو، جهانګیر ولو، ارباز ولو، زنکیان پکې ولې افرین ولا، یوه بله جنکۍ ولا د هغه نه امن نه راځي او ډېر مزناک خوندور ولو. زخمونو فلم کې جنگ جګړې وې که کهانۍ وه؟ یا جنگ جګړه خو پکې څه کوي، خو د عجب ګل کهاني په هغې کې دغسې جوړه سوې وه چې د مور په باره کې وله ټوله کهاني ډېر بهترین ولو. ستا په دا ټولو فنکارانو کې کم یو فنکار تر ګردو زیات خوښ سي؟ دما په ټولو کې خوښ شي جهانګیر. جهانګیر دما پرېڼ هم ده، زه خپل هم د هغه ګانو پاډونه اخلم، اتې د هغه ډایلاګ هم ولم. بلکل دما د زړه ملګری ده. تا د ویښتو کټ هم د جهانګیر غوندې جوړ کړی دی؟ یا زه په جهانګیر اتې خپله ډېر زیات مین یم. ګرد نور فلمان ډېر لګېږي، دغومره خوند نه راکوي چې اتې جهانګیر یې زه په دې فلم پسې خپله حیدرآباد نه راغلی یم پرون. جهانګیر ته څه وایې؟ جهانګیر ته زه دغه وایم چې ته انشاءالله دغسې د پښتو په فلمانو کې چلی ځه، موږ به بار بار راځو تا فلمانو ته ورو. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و د مسرت سینمې کراچۍ کې لګېدلی پښتو ایچ ډي فلم خیر د یار نشه کې دی. د دې مکمل تفصیلي رپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بازار سپارلی یاست. د خدای په امان.